په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت بیرته پرانیستل کېدل. په کندهار ولایت کې د 650 اسلامي پولیسو فراغت او په برازیل کې د الوتکې سقوط. د مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. په دې خبري ټولګه کې د سیمې او نړۍ د نن ورځې مهم خبرونه لرو. نن دوشنبه د 1403 کال د جدي یا مرغومي 3مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. سعودي عربستان پرون په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. په کابل کې سفارت ویلي چې د دې ګام موخه افغانانو ته د خدمتونو برابرول دي. په انحال کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ذاکر جلالي وویل چې په کابل کې د سعودي سفارت بیا پیل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراخولو په لور یو مثبت ګام دی. د کندهار اسلامي پولیسو له ښوونیز مرکز څخه سلګونه منصوبین فارغ شول. کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د اسلامي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 650 تنه منصوبین له مسلکي او عقیدتي زده کړو فارغ شول. د کندهار والی مولا محمد شیرین اخوند فارغ شویو منصوبینو ته په خطاب کې ویلي چې خپلې زده کړې د ولس په خدمت کې وکاروئ. افغاني سره میاشت ټولنه وایي چې د سوري زړه په ناروغي اخته 43 ماشومان د درملنې لپاره کابل کې کورنیو روغتونونو ته معرفي شوي. د دغو ناروغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغاني سرې میاشتې له لوري ورکول کیږي. مننه چې را سره یاست. بل خبر د بدخشان ولایت څخه. د بدخشان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 290 شنې خونې جوړې شوې دي. د مسؤلینو په وینا دغه خونې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا او بیلابیلو خوړو ته د خلکو د لاسرسي په موخه جوړې شوې دي. او په پای کې د برازیل څخه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د برازیل په سویل ګرامادو ښار کې د یوې شخصي الوتکې د لوېدو له کبله په الوتکې کې سپاره ټول 10 تنه چې د یوې کورنۍ غړي وه وژل شوي دي. د برازیل سیمه ییز مسؤلین ویلي چې د دې الوتکې د راپریوتلو له امله پر ځمکه هم 12 تنه ټپیان شوي چې د دوی له ډلې د 2 تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. مننه چې له موږ سره ملګري وای. د نورو مهمو خبرونو، خپرونو او مستندونو لپاره موږ په ایکس او یوټیوب کې تعقیب کړئ.